مینوالو ته به په دې روانو حالاتو باندې یو کلام ووامه چې په مخ د ځمکه چې نن کومه ناروا کېږي، په مخ د ځمکه چې نن کومه ناروا کېږي، دا د تور مخو او شین مخو په سلا کېږي، او په یو عذاب پسې د بل عذاب په تمه اوسئ، په یو عذاب پسې د بل عذاب په تمه اوسئ، ځکه چې هغه شان ګناه پسې ګناه کېږي. او کرونا وایرس یوه بانه د نور ته ښه خبر یو، کرونا وایرس یوه بانه د نور ته ښه خبر یو چې په اسلام او مسلمان پورې خندا کېږي. او سپینې مرغۍ الله ته غوره شوې د سپین احرامه، سپینې مرغۍ الله ته غوره شوې د سپین احرامه، دوی ترېنه لاړل خو طواف د بیت الله کېږي. ډېر زبردست. او غلا جواري نشي او نور جرمونه پرېږدوه، غلا جواري نشي او نور جرمونه پرېږدوه، خو د نهو کالو د ککۍ سره زنا کېږي. شعر دی پکې چې جوماتونه مطالعه کړل د کفارو په خوله، چې جوماتونه مطالعه کړل د کفارو په خوله، هله په دې کې به هم رحم د مولا کېږي. او که د عمر او د خالد بن ولید په زړه شوه، که د عمر او د خالد بن ولید په زړه شوه، او ته رټک په دې مخلوق باندې غذا کېږي. ډېر دا غزل به ته ووامه چې ستا د دومره غمه چې زه نه مرمه، ستا د دومره غمه چې زه نه مرمه، نو خدای خبر چې زه به لا په څه مرم. او دا د خپل احساس د برکت په زور، دا د خپل احساس د برکت په زور، ځکه خو قدم په قدم زه مرمه. او ماله په مرۍ باندې زور مه کوه، ماله په مرۍ باندې زور مه کوه، زه خو یاره ستا په تش کاته مرمه. او دغه مې د ژوند د اختتام نښه، هغه مې د ژوند د اختتام نښه، او سپین مې شو په بریتو کې ویښته مرمه. او حلق مې د اجل تندې وچ کړی دی، حلق مې د اجل تندې وچ کړی دی، او زر راکه د سوات د سیند اوبه مرمه. او مقصد ده چې یو تره دومره راته پته ده، یو تره دومره راته پته ده، زه به ستا د غم په خوب ویده مرمه.